پاکستان له طالبانو سره سره جفا وکړه او د طالبانو غیر دښمن یې له زندانه خوشي کړ. د طالبانو دغه دښمن په هکله بشپړ معلومات په دې ویډیو کې واورئ. د پاکستاني داعش شنو د خیبر پښتونخوا د مخکښ غړي ډاکټر افضل چې په خان مشهور دی په اړه طالبانو د پاکستان استخباراتي ادارو ته خبر ورکړی و چې ونیسي، خو پاکستان سره له دې چې ډاکټر افضل یې ونیوه له څو ورځو توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړ. پاکستان اسلامي امارات له پاکستاني طالبانو یا TTP سره په همکارۍ تورنوي، خو په خپله د طالبانو سرسخت دښمنانو ته پناه ورکوي او په نیولو یې له اسلامي امارات سره همکاري نه کوي. المرصاد تحلیلي او خبري رسنۍ د ډاکټر افضل په هکله لیکلي دي چې نوموړي له زندانه تر خوشي کېدو وروسته سمدستي خپل کار پیل کړ او د نوموړي په پلان شوو چاودنو کې په لسګونو بېګناه وګړي ژوند د لاسه ورکړی دی. المرصاد په داسې حال کې د پاکستاني داعشي ډاکټر افضل عکس خپروي چې د پاکستان موقت لومړي وزیر انورالحق کاکړ تېره ورځ ادعا وکړه چې د اسلامي امارات تر راتګ وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې 2.8% زیاتې شوي دي.